سلام قدرمنو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته راغلاست له مینې یوټیوب چینل څخه. مسعود وایي طالبان راڅخه بیعت او یا تسلیمي غواړي. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د پنجشنبې په شپه د اکتوبر په 4 د نوروز او نوي کال په مناسبت خپل ویډیو پیغام خپور کړی چې په هغه کې د هیواد د سیاسي مسایلو د مقاومت د جبهې د راتلونکي او له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه هم خبرې وکړې. مسعود چې د طالبانو پر ضد د مقاومت د جبهې مشري کوي ټینګار یې وکړ چې مقاومت او مبارزه به تر هغه دوام وکړي تر څو چې طالبان د یوې داسې پروسې ته چمتو نشي چې د خلکو د ارادې پر اساس حکومت جوړ شي. احمد مسعود د اوسنیو واکمنانو پر چلند نیوکه وکړه او ویل چې د جګړې د نه پیلولو لپاره د هیواد د علماو پریکړه منلې وه او جګړه یې بنده کړې وه. د ملي مقاومت جبهې مشر وویل چې طالبان دوه خبرې لري، یو تسلیم او دوهم بیعت. مسعود وویل چې دوی د داسې حل لارو په اړه زړه نازړه دي چې د افغانستان ستونزه په بنسټیزه توګه حل کړي او یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې له مخې یې ټول په سوله کې ژوند وکړي. مسعود وایي مقاومت د آزاد افغانستان او د استبداد پر وړاندې مبارزه کوي. د وویل چې مقاومت په بیلابیلو بڼو په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو آبادو کې رامنځته شوی دی. امنیت شورا د نجونو ښوونځیو تړلو په تړاو غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولۍ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن تر غرمې وروسته په افغانستان کې له 6 ټولګي پورته نجونو د ممانعت د پریکړې په تړاو غونډه وکړي. د اسلامي امارات له خوا له 6 ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو د دوام پریکړه په کور دننه او له هیواده بهر له سختو غبرګونونو سره مخ او غندل شوې ده. عمران خان وایي خپلو مخالفینو ته به تسلیم نشم او نه به استعفا ورکړم. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د صدراعظم عمران خان په واک کې د پاتې کېدو یا لرې کېدو لپاره نن په پارلمان کې رایه اچول کېږي، خو عمران خان ویلي چې واک نه پرېږدي او استعفا نه ورکوي. ټاکل شوې د پاکستان ملي اسمبلي د سیاسي مخالفو ګوندونو په غوښتنې نن د صدراعظم په توګه د عمران خان د کار د دوام په هکله د رایې اچولو بهیر پیل کړي چې ښایي 2 ورځې وخت به ونیسي. عمران خان د سیاسي مخالفینو دې اقدام ته په غبرګون کې په یوې اعلامیې کې ویلي چې پرته له دې چې د دې رایې اچونې پایله بد څه وي، خو دی په واک پرې نه ږدي او زیاته کړې ده چې د مبارزې پرته به تسلیم نشي. سیاسي مخالفینو د همدې میاشتې په سر کې په ګډه د واک څخه د عمران خان د لرې کولو لپاره د نه باور رایې ورکولو غوښتنه وکړه او په عمران خان یې تور ولګاوه چې بهرنۍ پالیسي او د هیواد اقتصادي چارې یې په سمه توګه نه تنظیم کړي. حقانی وایي نشه یي توکي یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولې نړۍ لپاره ستر ګواښ دی. د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د روسیې هیواد له ځانګړي استازي ضمیر کابلوف سره وکتل. د کورنیو چارو وزارت لخوا په یوې خپرې کړې خبرپاڼه کې راغلي چې په دغه کتنه کې چې د روسیې د سفیر په ګډون د دفاع، کورنیو چارو، اقتصاد او زراعت وزارت استازي هم شامل و. د دواړو هیوادونو په هر اړخیزه مسایلو بحث وشو. د کورنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې ویلي چې افغانستان به له دې وروسته د هیواد ګاونډي او نورو هیوادونو لپاره خطر نه وي. نوموړي له نشه یي توکو سره مبارزه د ټولو هیوادونو ګډ کار وباله او نشه یي توکي یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولې نړۍ لپاره ستر ګواښ یاد کړ او پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ. حقانی دغه راز روسي پلاوي ته یادونه وکړه چې د بهرنیو هیوادونو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی تر څو سرپرست حکومت په رسمیت وپېژني او ګټو ته کار وکړي. په دې لیدنه کې د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف ویلي چې هیواد یې کولی شي د سرپرست حکومت ټولې اړتیاوې پوره کړي. دواړو لورو د ښو اړیکو په دوام ټینګار کړی دی. روسیې د افغانستان له دفاع وزارت سره د 12 ټنه طبي توکو مرسته وکړه. روسیې د افغانستان د ملي دفاع وزارت له صحي قومندانۍ سره د 12 ټنه طبي توکو مرسته وکړه. د ملي دفاع وزارت په خبرپاڼه کې راغلي دغه مرستې تېره ورځ د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي ضمیر کابلوف لخوا د ملي دفاع وزارت صحي قومندانۍ ته وسپارل شوې. سرچینه کاږي د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب له ضمیر کابلوف سره په لیدنه کې د افغانستان له خلکو سره د روسیې د بشري مرستو له امله مننه وکړه. د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی ضمیر کابلوف تېره ورځ د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته راغلی او له افغان چارواکو سره یې د لیدنو پر مهال ژمنه کړې چې ژر به د هغو پروژو عملي کار پیل کړي چې د افغانستان په اقتصادي بیارغونه کې مهم رول لرلی شي.
بایډن پوتین ته وایي که اوکراین کې کیمیاوي وسله وکاروي پوځي غبرګون به وویني. د امریکا ولسمشر جو بایډن د روسیې ولسمشر ته ګواښ کړی دی که پر اوکراین د کیمیاوي ممنوعه وسلو کارول پرې ثابت شول نو ځواب به ورکړي. بایډن تېره ورځ په یو 4 ورځني سفر اروپا ته تللی چې په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په ځواب کې د لویدیځ اتحاد غوښتلی او په مسکو باندې بندیزونه نور هم سخت کړي. هغه زیاته کړې دوی په دې اړه پلټنې پیل کړي دي چې روسیې په جګړو کې کیمیاوي بیولوژیکي او نورې ممنوع وسلې خو نه دي کارولي. دغه راز د دې پلټنې هم کیږي چې روسیه خو د جنګي جرمونو مرتکب شوې ده. بایډن ویلي که چیرې پر پوتین دا جرمونه ثابت شول نو نه یوازې هغه به ځواب ورکوونکی وګرځول شي بلکې ناټو او امریکا به ځوابي اقدام هم کوي. دغه راز وویل چې امریکا له اوکراین سره د څه باندې $1 میلیارډ مرستو ته ژمنه ده چې د جګړه ځپلو اوکراینیانو سره د ژغورنې په برخه کې همکاري وشي. نوموړي دغه راز وویل چې د اوکرایني کورنیو د یو ځای کېدو لپاره امریکا څه باندې 100,000 اوکراینیان مني او د دیموکراتیک مقاومت او بشري حقونو څخه د دفاع لپاره به په اوکراین او ګاونډي هیوادونو کې $320 میلیونه پانګونه کوي. اروپایي ټولنه وايي اسلامي امارت د ښوونځیو بندېدو پرېکړه ژر بیرته واخلي. د امریکا، کاناډا، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا او ناروې حکومتونو او د اروپایي ټولنې عالي استازي په یوې ګډې اعلامیې کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه د اسلامي امارت حکومت پرېکړه غندلې ده او له دوی یې غوښتي چې خپله پرېکړه دې ژر بیرته واخلي. په دې ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې دا کار افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د اسلامي امارت د ورکړل شوې ژمنې خلاف دی. اعلامیه وایي چې نړیوالې ټولنې شاوخوا 6 میاشتې ښوونکو ته په دې هیله معاشونه ورکړل چې ښوونځي به د ټولو پر مخ خلاصېږي. اعلامیې همدغه راز ویلي چې د اسلامي امارت حکومت دا پرېکړه به په داخل او بهر کې د سیاسي ملاتړ او مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو په لیدلوري باندې خامخا اغیز لري. دغه هیوادونو په اعلامیه کې راغلي چې ټول افغانانو په ټولو ولایتونو کې د تعلیم یو ډول او برابر حقونه لري. وړمه ورځ د کابل په ګډون ټولو سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو خو د نجونو تر 6 ورپورته ټولګي تر 100 ساعتونو وروسته بیرته بند شول. شمالي کوریا تر ټولو قوي توغندی ازمویلی دی. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د خپل هیواد د تر ټولو قوي او ستر بین البرعظمي میزایل د ازمایلو ننداره وکړه. دا میزایل له یوې وچې څخه بلې وچې ته توغول کیدای شي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي دا میزایل د امریکا په وړاندې د شمالي کوریا اټومي ځواک غښتلی کوي. دا له 2019 کال څخه راپدې خوا د شمالي کوریا تر ټولو قوي او لوی بین البرعظمي میزایل بلل کیږي او داسې ښکاري چې دغه هیواد د نورو میزایلو په پرتله لوړه ارتفاع او ډیر واټن وهلی شي. د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه و تر بیا نورو خبرونو ښې شېبې د خدای په امان.